السلام علیکم ملګرو. نن یو پښتون بهادري وګورئ ښه. څلور جانونه هغه یې بچ کړل او هغه له په هغه ټیم کې یو پښتون 15 لکه روپۍ انعام اعلان یې هم وکړ. ولې چې هغه یو څلور جانونه وو چې په هغه کې دوه خو د دنیا نه لاړل خو دوه یې بچ کړل ملګرو. دا واقعیت ده ملګرو د ځینو چې هغه په یو روډ باندې تېرېده چې په هغلته یو خړ و چې هلته ماشومانان وو هغه د سکول نه راغلي وو هغه لامبل وو. هغه دا خیال و چې موږ ګرمي شوې ده چې لږ ولامبو بیا به کور ته ځو. هلته یو ډنګی و چې هغه په هغه کې لامبل نو وروسته کې هغه ډنډ څه شول هغه ډنډ په خپل لفټ کې واغېستل هغه ډنډ کې ډوب شول هغه ډېر ژور و ملګرو. ذهن په دغه لاره تېرېدو چې ذهن ورغی نو هغه ایسته کې ور ودانګل سیده هغه ډنډ ته او دوه ماشومانان څه شول دی راواغېستله. ویل کېږي و چې 30 منټه دا څه و په دغه ډنډ کې و او د ماشومانانو بچ کولو لپاره. بیا دا دوه ماشومانان کله راواغېستله بره راوړلو نو بیا چې ونو بیا یې ور ودانګل او بیا چې ونو بیا یې هغه دوه ماشومانان راچوت کړل ملګرو. او بیا څه وشو هغه دوه ماشومانان د دنیا نه تللي وو. کله چې هغه راچوت شو که نه کله چې د کوم هلکانو چې بچ کړو د هغه مور او پلار راغل نو هغه اوس ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې د هغه ماشومانان یې بچ کړو هغه په هغې کې راونیولو ملګرو. بیا په هغه ټایم کې وایي ریسکیو والا هم راغلو او د کلي خلک هم راغلو او ځین دپاره یو 15 لکه روپۍ یو انعام هم یو کس ویل اعلان یې وله وکړو چې زه به تاله 15 لکه روپۍ انعام درکړم تاسو یو داسې د بهادرۍ کار کړی دی. ملګرو زما ټولو پښتنو ته خواست چې موږ له داسې خلک سپورټ کول پکار دي چې هغه زموږ دپاره ښه یو بهادر مثال ګرځول پکار دي چې کله موږ یو انسان ښه کار وکړي موږ هغه اپریشیټ کړو نو هغه په زندګۍ کې بیا نور کارونه هم کول غواړي چې زه په نور کارونه هم وکړم د خپل عوام دپاره د خپل خلکو دپاره وکړم خدمت د خلکو وکړم. نو موږ له ټولو له پکار دی چې داسې خلک اپریشیټ کړو داسو خلکو له داد ورکړو نو چې هغه په زندګۍ کې مخې ته لاړ شي د خلکو خدمت کوي او د خلکو سره مدد کوي. نو ما ټولو ته خواست یار چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ د دې دپاره چې ځین یو داسې بهادري کړله یو پښتون دی نو تاسو هم د دې بهادرۍ په وجه باندې یو ښه غوندې کمنټ وکړئ ویډیو ضرور شیر کړئ.